ارمانونه زما ټول خاورې هېرې شو جنازه زما ډولۍ شوه چې دا ولې 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 ما وې نسکمه چې ومې اسکل نشه شومه د ساقي یوه پیالې شوه چې دا ولې 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 الله دې خیر وکړي بیخي ښه نه دی الله دې خیر وکړي بیخي ښه نه دی دا ځلې رنګ د پسرلي ښه نه دی بیا هم محتاج دی ورته هر یو ښایست بیا هم محتاج دی ورته هر یو ښایست څه وجود د سپېلني ښه نه دی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو قربان محمد شاه خان دلکش ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې موږ همیشه دپاره دا هڅه کړې ده چا چې هم د پښتو ژبې دپاره کار کړی دی زیار یې ویستلی دی هغه موږ راوچت کړی دی تاسو ته هم په دې سکرین باندې ښودلی دی نن هم راغلي یو ډېرې پښتنې خاورې ته سهاکوټ چا چې ډېر نوموړي نومونه پیدا کړي دي ډېر ښه سندرغاړي پیدا کړي دي ډېر ښه علما پیدا کړي دي راغلي یو سهاکوټ ته منتظر ډېر پیژندلی شوی نوم دی د پښتو موسیقۍ کې د پښتو شاعرۍ کې دوی سره مو مرکه جوړه کړې ده او دوی نه به خبرې اترې هم کوو سوالونه به هم کوو سندرې به هم اورو زمزمې به هم اورو د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ښاغلي منتظر صاحب ته سلامونه او احترامات السلام علیکم علیکم روزانه ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه هم کوم په الله درانه شئ چې زما خوا ته راغلي یې زما کلي ته راغلي یې ډېره مننه پیرزونه ټي وي ستاسو الله دې وکړي چې همدغه شان تاسو تکړه ماشومان هلکان را پیدا کېږي او داسې ورک خلک زما په شان را پیدا کوي نو دا بلا کار دی تکړه او ستاسو جهان مننه چې زما خوا ته راغلي یې زه در په یاد شوی یم مننه ډېره مننه کوم منتظر صاحب دې کې شک نشته دی تاسو د پښتو ژبې دپاره خدمت کوئ بلهار شی مینوال مو ځان له پیدا کړي دي اکثر که مینوالو په خپلو کې جنګي لانجه وایي چې منتظر زمونږ کلیوال دی بل وایي زمونږ کلیوال دی څوک وایي د پلانکي ځای دی څوک وایي د پلانکي ځای دی راځئ نن یې په ډاګه کوي زمونږ مینوالو ته وایي چې منتظر د کوم ځای سره تړون ساتي د کوم ځای سره تعلق ساتي زما سهاکوټ مې کلی دی د پلار نیکه مشران ناست دي او دلته زیږېدلی یم په سهاکوټ کې بیا دا چې کوم دی دا زما خپل کلی دی خپل پټیم دی دې ته بالا پړنګې وایي دا زما وطن دی او دلته مې ژوند تېر کړی دلته رازلمې شوی یم تر دې حده پورې که زما فن دی او که زما هر څه دي هغه د دې کلي نه دي منتظر دا راته هم ووایه چې منتظر ته کله نه پته ولګېده چې د منتظر دننه یو سندرغاړی پروت دی هغه چغې وایي چې ما د الفاظو په ذریعه باندې بهر که خپل اواز باندې مطلب تاسو د کله نه دې فیلډ ته راغلی یا موسیقۍ ته راغلی هغه د اردو یو غزل دی د فلم چاہت پہ لم درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں دا زما د زړه آواز دی حالانکې زما په فیملی کې نور څوک دا فن کوي نه خوښوي نه خو دا زما د زړه آواز دی زما خپل داسې پته نه لګي د الله ورکړی ما کې دننه یو آواز پروت و هغه ما راچوت کو زه په خپله چې کله ناکله ځان ته سوچ کوم ته د فین خبره کې زه د هر انسان سره ډېره مینه لرم که هغه هر څنګه دی خو چې هغه انسان دی نو زما ډېر خوښ دی دغه مینه ما کرلې ده او ځان له رارې به مو ځان له لږه لږه د پښتانه ما د راکوي هر ځای ته چې زه تللی یم او چېرته چې یم زما پښتون دی حالانکې زما دا ژبه یو سبځی ده د وزیرستان خلک یا د تلپاڼې چینار خلک یا دغه خلک چې هغه زما په پښتو هم سم نه پوهېږي یا زه د هغوی په پښتو خو بیا هم ما خلک اوري انکو عالم زه اورېدلی یم غرونو ته تللی یم نو دغه زما لپاره د پار خبره ده او د زما مینه ده ستاسو سره تاسو چې نن دلته راغلي یې په دې کې زما د مینې کمال دی چې زما مینې رابلوي تاسو بلکل مننه بېشکه تاسو خدمت کړی دی او دا ستاسو حق جوړیږي چې موږ تاسو پسې راشو یا پښتانه تاسو پسې راشي او تاسو سره ناستې وکړي ناسته پاس سره وکړي دا راته هم ووایي منتظر صاحب چې څه علت و مطلب داسې څه خبره وه چې تاسو موسیقۍ ته راتلو باندې مجبوره کړې ډېر خلک وایي چې یو جنۍ باندې مین شروع کړي ستاسو داسې څه کیسه شته که نه نه مینه خو هر انسان کړي داسې ونه بنئ چې باد بنئ والی او مینه خو کوم هم
د هر څیز سره مینه کوم زه د مینې سایل صاحب وایي زما د مینه واخله غاړه واخله چېرته چې ځې ځان سره دواړه واخله پرېږده بنګلې او د بنګلو ګلونه د محبت دنیا ویجاړه واخله نو زه د مینې سړی م پته نه لګي دا مینه په ما کې الله پیدا کړي په ما هر انسان خوږ لګي او زه په هر چا خوږ لګم ما چېرته ځان نفرت نه دی راوړی ما ټول عمر د محبت کړی محبت راته ملو شوی ولې نه مینه هر انسان کړي داسې ما هم کړې ده بلکل او کوم هم دا هر انسان مینه کړې ده او په کار ده چې مینه وشي ځکه چې په نفرتونو باندې هیڅ نه کېږي څه چې هم کېږي په مینه باندې کېږي ملګرو ډېرو ملګرو ته به دا پته وي چې منتظر یو سندرغاړی دی فنکار دی هنرمند دی خو ډېرو ملګرو ته به دا پته نه وي چې منتظر دې سره سره یو ډېر ښه شاعر هم دی منتظر صاحب نه به پوښتنه کوو چې شاعري د مخکې شروع کړې وه آیا او که موسیقۍ ته مخکې راغلی وئ زه ما اول شعر لیکلی شعر به مې لیکو ټپه به مې لیکله او داسې سندره به مې لیکله ناست یم یوازې زما دغه زندګي ده ای ملګرو دا زما د یاره جدایي ده دا زما ړومبی شعرونه د لړکپن داسې بل هم زما څه شعرونه چې هغه بیل غونته رنګ دی هسې ورته وایم یوه سترګه راته ووښه هغه راته غوسه شي د غوسې نه ته کسره شي ته کسره لکه لمبه شي د کابل سمه مڼه شي بیا چې ورته ووایم زه موسکی شه لږه وخانده هغه راته غوسه شي د غوسې هغه رانه خفه شي زه تخنو مو ورلته شي مګر بیا هم په دې ونه شي هغه پاتې چپه خوله شي دغه څه شعرونه زما نور هم راته یاد دي نو دغه شعرونه وما لیکل او فن ته ډېر وروستی راغلی یم او څه دغه 2000 خبره ده چې فن ته دغه شوی صحیح دا راته هم په ډاګه کوي چې د موسیقۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي او د شاعرۍ استاد مو څوک دي د شاعرۍ استاد چې کوم دي دا خو زموږ سیمه داسې ده چې د ساحل نه راواله که زه تا ته ډاکټر امین تنها پورې راځم او دا یو کشر دی نور که صابر صاحب وی هم د دې سیمې دی که ډاکټر زیار وی هم د دې سیمې دی ما به هغوی لیدل ما به هغوی کتل هغوی شعر ته به مې کتل هغوی انداز ته به مې کتل انداز مې به کې د پلي صوبانه بیټ ډېر خو رنګ روغان او شاعري را باندې د ساحل لګېده او داسې په دې ټولګي کې به کېناستم او اواز چې کم دی نو رفیق شینواري به په ټي وي راتلو ته راته سبا کوه زه به بېګا کړم د هغه نه متاثره شوي او هارون باچا نه متاثر وم اول به کله کله هغه مو دغه زموږ په وخت کې دغه ټپې راغلی وي نوې اوس مې د اوتر شکروندې پکې کوم او بیا دلته کې درګۍ کې مې هم یو استاد شته یو استاد لرم درګۍ کې دی امیرزیب مطرب او یو ساده باده سړی دی جټ سړی دی ډېر پوه دی په موسیقۍ خدای وله ښکلی اواز ورکړی په سعودي عرب کې مسافري کړې دغه استاد لرم صحیح الله دې تاسو له هم ډېر ژوند درکړي ستاسو استادانو له دې هم الله پاک ډېر ژوند ورکړي چې ستاسو غوندې کې زلمي ستاسو غوندې کې ګلالي د پښتون وطن له ورکړي دي پښتنې خاورې له ورکړي منتظر صاحب کومه یو سندره وه چې منتظر په خلکو باندې وپېژندو سندرې مې ډېرې وې د پلي صوبان عابد مې یو غزل په جبڼ کې ویلی خپل څه شعرونه مې هم پکې ویلي هغه غزل داسې و چې مین زړه به تر څو کوي تاوان په مازدیګر کې هغه داسې دی چې و مین زړه به تر څو کوي تاوان په مازدیګر کې خدای نن خو راولي جانان په مازدیګر کې مین زړه به تر څو کوي تاوان په مازدیګر کې خدای نن خو راولي جانان په مازدیګر همدا غزل و چې خلکو خوښ کړی و د سعودي عرب خلکو خوښ کړی و زه سعودي عرب نه مخکې چې چا راوړی ما د خپل وطن ته کم رالیږلم د سعودي عرب د خلکو رالیږلی صحیح منتظر صاحب د خپل شاعرۍ نه را سره یو څو غزلې شریکې کوي بیا به د مخکې د موسیقۍ د نغمو سره اورو خپل څه شعرونه ارشاد د غزل هزار خان ویلین د ترنم کې ما ویلی و د تر زما چې ستا لیونۍ د ګیلې څه لکوي ستا لیونۍ د ګیلې څه لکوي زړه یې په تا پسې سوري د ګیلې څه لکوي او تا له ګلونه به راوړم ستا ګلونه خوښ وي
تاله ګلونه به راوړم ستا ګلونه خوښ وي په ملکڼ مې لاس پرلی دی ګیلې څه لکوي ډېر ښه دی او بل یو عجیبه غونته شعر خیال راغلی و چې ته د رقیب په یو خبره باندې تېر وتلی مړه رقیب هم څه سړی دی ګیلې څه لکوي ډېر ښه دی او کسر یې داسې و چې کچرې مړو بیا د ایرو څه خبره نه وه ستا منتظر خو لا ژوندی دی ګیلې څه لکوي او څه دا شعرونه مننه بل داسې دی چې هسې په بوسو کې اوبه مه بوځه معبود خانې ته په بانه مه بوځه شیخه نفرت مې د شرابو نه دی ما د جومات ته د مانځه مه بوځه اشنا که مړ مې کې دا ستا په ټس کې خو ما رقیب له په جرګه مه بوځه او چرته چې اور اشنا که مړ مې کې دا ستا په ټس کې خو ما رقیب له په جرګه مه بوځه او چرته چې اور د نفرتونو بل وي ما په هغې ځمکه توده مه بوځه ای وخته دا به د احسان وي په ما زما د کلي نه پرده مه بوځه او په منتظر پسې جړه مه کوه د تورو سترګو دې رانجه مه بوځه واه په منتظر پسې جړه مه کوه د تورو سترګو نه رانجه مه بوځه او الله دې وکړي چې منتظر پسې څوک هم جړه ونه کړي جړه ملګرو هله کېږي چې هغه بنده د دنیا نه خارج شي یا لاړ شي نو هله جړه کېږي الله دې څوک هم نه جړی ځکه چې جړه انسان ډېر زیات بدرنګه کوي ملګرو منتظر به مخکې هم اورو خو زما به کوشش دا وي چې پوښتنې ته وکړم ځکه چې ملګرو به دا په موسیقۍ کې اورېدلی خو د دیو د ژوند نه به نه وي خبر زه غواړم چې د دیو د ژوند نه هم تاسو خبر کړم منتظر صاحب کومو هیوادونو له تللی د موسیقۍ په دې دنیا کې مطلب وزټ باندې تللی چکر مو والی دی شارجې پورې تللی وه داسې هلته ملګرو ګرځولې یم ډېره مینې راکړې وه ټولو مسافرو افغانستان ته تللی یم ځان له مې ډېره مینه راوړې وه زموږ د مشرانو چې کوم پټکې و هغې هم راکړی و په هغې زه ډېر زیات خوشحاله وم او دغه داسې ګرځېدلی یم او په خپلو خیبر پښتونخوا کې خو زه یم داسې سګې به نه وي چې زه وطنه یم تللی هلته زما مینه وال نشته زه سلام کوم په دواړه لاسه خپلو مینه والو ته څومره چې زما مینه وال دي ما د زړه په مینه ګټلې دی والله که زه سم یم او ځان راته سم نه ښکاري چې یاره زه دا نه زه په پښتون مین سړی یم بس زما دغه مینه ده منتظر صاحب دا راته هم ووایه چې موږ ستاسو اکثر له کومې سندرې اورېدلې دي یوازې ځان له مو اورېدلې دي کوم جوړه سندرغاړی یا سندرغاړي سره ستاسو غږ شته یا مخکې مې اراده شته چې ریکارډ کوئ به که نه سندرغاړی سره نه شي کېدی نه کوم او دغه نه شم او وروسته مشران مې داسې دي چې او فلم له سندره نه کومه او چې ښه فلم بیا به وکړم او مشرانو کې کراته سندرغاړو کې کراته مشران معجبین زمونږ مشره وه د مور په ځای وه الله دې ولاته واړه جنت ورکړي او که هغې را سره سندره کوله نو کوله به مې ورسره دې ټایم کې شکیلانه زاپا چې کومه ده دا ډېره یو بهادر انسان دی ډېر غزلګویه انسان دی د هغه په مرۍ کې چې کوم خواږه دي داسې مټاس لکه مطلب دا دي نه دا ګلې پورې خبرې زه خو پرې نه پوهېږم خو ډېر ښه غزل وایي نو که هغه چېرته داسې یعنې چانس میلاو شو د هغې سره مې سندرې ووي یا زرڅانګې ترور سره مې سندرې ووي وبویم خو لکه داسې میډیا له نه شم ویلی که نه سندره منتظر صاحب صحیح ده دا راته هم ووایه چې که چېرته منتظر سندرغاړی نه وی یا شاعر نه وی نو څه به وی زمیدار به یار او ښه زمیدار به وي او بادر زمیدار به وي که نه مشران خو مې ګواه دي د دې خبرې او کارکون کې سړی ماسې نه کېنم او چې روزګار یم بیا کار ځان له ګورم داسې نه شي صحیح منتظر صاحب ملګري مسافر دي زموږ ډېر زیات بور کېدو ته یې نه پرېږدو زړه تنګي دي خبرو ته ډېر بور کېږو څه درنه اورو څه به راسره شریکوئ څه شعرونه زه شریکوم محبت کې دومره زور منو لیدلې
محبت کې دومره زور ما نه و لیدلی او چې سپینه وي د سترګو تور ما نه و لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نه و لیدلی په محبت کې دومره زور ما نه و لیدلی نن یې جوړ کړی راته چل ښکارېږي داسې نن یې جوړ کړی راته چل ښکارېږي داسې اوربل د ګلې داسې خور ما نه و لیدلی اوربل د ګلې داسې خور ما نه و لیدلی او چې سپینه وي د سترګو تور ما نه و لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نه و لیدلی بل شعر دی چې او د چمګاون خلک ټول خبر کړل په ما د چمګاون خلک ټول خبر کړل په ما ستا د بنګړو د دومره شور ما نه و لیدلی پېښور او کراچۍ ښایسته یادېږي پېښور او کراچۍ ښایسته یادېږي د ملکڼ ښایست لا نور ما نه و لیدلی مختیار ګوهر الله دې وبخي د درګۍ اوسېدونکی و او دا طرز چې کوم دی زفر اقرار دی چرته به ګرځې لیونی په شاړو میرو چرته به ګرځې لیونی په شاړو میرو په ګوهر مه لګوئ تور ما نه و لیدلی په ګوهر مه لګوئ تور ما نه و لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نه و لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نه و لیدلی په محبت کې دومره زور ما نه و لیدلی ډېر ښکلی دی ډېر خوند یې وکړو بلا کمال له ستاسو ګوتو کې بلا کمال له ستاسو اواز کې زه خو به صرف دومره ووایم چې الله دې وکړي چې منتظر له ډېر عمر الله پاک ورکړي چې زموږ دپاره دغه شانې خوږې خوږې نغمې وغږوي پښتانه ترې خوندونه واخلي د پښتنو ترجماني وکړي منتظر د ډېرو خلکو خواهش دی چې منتظر سره موږ میلاو شو کینو سره ناستې وکړو د منتظر څه خواهش دی چې زه چا سره میلاو شم دا زما رښتونکې خبره راځه چې هر څه وایم دا به زه د زړه نه وایم کیدای شي زما یوه خبره غلطه وي خو بیا هم زما زه دا یقین ساتم د خپل رب نه چې زه څه خبر وکړم او زما لپاره صحیح ما به د زړه نه رښتیا خبره کړې څوک چې م وایي چې زه د منتظر سره میلاو شوی دا زما الله ګواه دی چې زه وایم چې د هغه سره زه درې په درې میلاو شوی درې پیرې ورسره میلاو شوی او یو انسان وایي زه ستا فین یم زه خپل فین پیژنم د سترګو په نظر کې زه پیژنم زه ورته وخاندم او زه وایم چې دی مات نه شي چې دی راشي او نو مننه د هغې خلکو چې زما سره مینه لري او یو په درې زه ستاسو فین یم یو په درې پاینټ خبره م پرېښوسته د منتظر چا سره خواهش دی چې او ولې نه داسې شته خواهش مې شته لرم هم خواهش او یو ارمان مې و مې زه به تولانیازي چې کم دی د هغه سره و مې زه میلاویږم او هغه وفات شو خو زه ورسره میلاو نه شوم او یو خواهش مې و خو پوره شوی هم د طارق جمیل صاحب مې یادوم چې دا وینم هغه مې لیدلی دی داسې شهید افریدي مې یو خواهش لرم چې د سره به کله میلاویږم یو چې د دیدن نصیب یې نه وي په یو کوڅه کې سره وړاندې وروسته شي اکثر مونږ په یو ځای کې ښه یو بل له مخې لم ورغلي وو خو لکه هغه بیا ملاقاتونه شو داسې ډېر دنیا د ارمانه ده مړه نه پرې زبان عابد صاحب یو غزل دی ما څه کمپوز کړی م دی خو وایم درته نه د جانان د غم نه خو نور ژوند هم اسان خو نه دی دا به کم پوره کېږي زموږ یو ارمان خو نه دی
او که په دې کې یې رانه کړې په هغې کې به دې غواړم زما مینه لیونی ده صدا یو جهان خو نه دی. ډېر ښه دی. یقین وکئ ملګرو منتظر یو داسې انسان دی تاسو به یې د اواز خواږه لیدلي وي خو کله چې دوی سره کښېنئ نو تاسو ته به اصلي منتظر ښکاره شي چې اصلي منتظر څنګه انسان دی. منتظر صاحب دا راته ووایه چې تاسو څنګه انتخاب کوئ؟ مطلب ستاسو غزلې هم ډېرې زیاتې کمې راځي او په انتخاب کې ستاسو نه علاوه بل کم یو سندرغاړی داسې ښه دی چې هغه ډېر ښه انتخاب راوړي؟ زه خو پکې د ټولو نه ناپوه یم، زه به ځان نه یادوم. انتخاب زما د نغمې وي ډېر خوښ دی، ښه انتخاب کوي هغه. انتخاب په مشرانو کې ته یادوم سردار یوسفزی چې دا زموږ زه ورته خپل استاد وایم چې زموږ استاد دی، زموږ مشر دی. د هغې انتخاب بیا کشرانو کې به زه تاته څومره نومونه یادوم خو کرن نه راواله کرن انتخاب. باچاجي خو زموږ د ټولو مشر سړی دی، هغه خو لکه مونږ چې د هغه را پیښې کوو که نه مونږ پیښې کوو که چې لکه باچاجي غونډ د باچاجي مونږ چې څه یو که نه دا مونږ غونډ د هارون باچا هغه لار ده چې مونږ اختیار کړی او هغه زمونږ پیر دی. د چې کرن هم زما خپل پیر لرم، هغه زما ملګری هم دی، ښه ملګری مې هم دی، ډېر پښتونه لک هم دی. نو دغه یې شعر صحیح. منتظر مخکې به راسره څه شریکوئ؟ څه به درنه اورم؟ ستاسو خوښې خبرې ته ووایم. ستا د خولې نه هر یو لفظ وتی زمونږ خوښ دی چې څه دې هم خوښي راسره شریک کړئ. دې وخت کې مسافر هم تاسو ګوري. چې مازدیګر وي چې مازدیګر وي او دلبر دې نه وي لکه چې سترګې وي نظر دې نه وي. ارمان 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 د خپل وطن تو دوری ګلو نهر دی وي خو مسافر دی نه وي. په ډک محفل کې وي اواز سایل چې زړه دی وي او د زړه سر دی نه وي. دلته سوځېږي مینې دلته قتلېږي مینې دلته سوځېږي مینې دلته قتلېږي مینې یا زړه ګورې دلته به یا زړه ګورې دلته به ګل نه سپړې یا زړه ګورې دلته به ګل نه سپړې. دا دنیا دنیا نه د ځنګل د انسانانو دی مونږ پکې سلګې خورو راجو تاج د ظالمانو دی. یا زړه نادانه زما یا زړه جانانه زما یا زړه ګورې دلته به یا زړه ګورې دلته به ګل نه سپړې یا زړه ګورې دلته به ګل نه سپړې. سهیل صاحب څه شعرونه استاد سره ما شریک کړل. سهیل صاحب په شعرونو باندې حد کوي او تاسو په ویلو باندې حد کوي. منتظر صاحب یو پوښتنه درنه کوم، بیا زموږ د پروډیوسر صاحب په خوښه کوم شعرونه تاسو ته یاد کړل چې دا ولې دا به سره زمزمه کوئ بیا پروګرام راغونډو باقي ډېر ګپ به در سره لګو خو پروګرام وخت ختم دی اجازت نه راکوي. پوښتنه دا ده چې واده مو کړی دی بچي مو شته او که نه؟ آیا چې بچي مو شته نو هغه نه به هم منتظر جوړېږي که نه؟ نه نه هغه نه منتظر نشي جوړېدی یا سوري خو دی سور پکې شته ماشوم دی خوشحال خان. تا خو دومره په منډه وي چې نه زما په خیال تاسو ډېر زیات تکلیف ملاو شوی دی. ولې نه ګله دا ډېر د تکلیفونو سیز هم دی.
او بل زموږ معاشره رمړه بیا نه چلیږي داسې نو الله دې وکړي زه به د خپل زوی نه ډاکټر جوړوم الله دې وکړي چې زما د ارمان هم پوره شي دا هم زما ارمان دی واده مې کړی دی په خپل کور کې او خپله فیملی کې د تره د لور سره کزن چې څه ته وایي او ښکلی ژوند مې دی د مور او پلار دعا ده را سره مور او پلار مې هم ژوندي دي ورونه خپل فیملی ټول یو ځای یو هر څه شته شکر دی ژوند دی او ډېر خوشحاله ژوند مې دی ښه ژوند مې دی دغه مې ژوند دی بس ماشاءالله کله چې ژوند ښه وي نو یقین وکړئ ساه په سکون سره اخیستل کېږي که ژوند کې د ذره قدرې هم څه تریخوالی راشي اول لا چې ساه ډېره ژوند ډېر مشکله تېرېږي او ډېر بدرنګه تېرېږي منتظر صاحب زموږ د پروډیوسر هغه فرمایش پوره کړي بیا پروګرام راغونډه مینا میں پردیش وچ دا ولے 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 خپل اینا میں پردیش وچ دا ولے 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 ارمانونا زما ټول خاوري هري شو جنازه زما ډولې شو چې دا ولې 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 ما وینس کما چې مې اسکل نش شوما د ساقي و پیاله شو چې دا ولې 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 منتظر پکې پپس خنجر حلال شو پړنګې جوړانا وګې شو چې دا ولې 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 یو تاریخي ټپره راشي او په ما د بنې आवाज شونو ما شو ملور سره د کټ پرې وتما او په دعاګانو کې مې غواړنو کنه نصیب مې درنه لري ګرځوینا مسافر ټول کلی تراغلل یا یار خپده یا د قسط ناراضینا تاسو خپل سروکې راځم دسترګې بدی پویا کې چې دا سرات نه ګوري طالبم کارو ګوري مالبم کارو ګوري دسترګې بدی پویا کې چې دا سرات نه ګوري طالبم کارو ګوري مالبم کارو او طالبم کارو ګوري مالبم کارو واه واه ډېر ښکلی دی منتظر صاحب دا راته ووایه چې زموږ د دې پیرزونې چینل کوم مشر دی استاد ایاز فضل داودزی صاحب ګرځي ستاسو غوندې کې لالونه ستاسو غوندې کې شخصیات راوچتوي په دغې سکرین خلکو ته ښیي د دغې کار یا د دغې زیار ته په کوم نظر باندې ګوري ایاز وایي الله دې لوی سړی که الله دې ډېر غټ سړی کا دا ډېر ګران کار دی ډېر زیات ګران کار لکه زما زه به ځان والم چې دلته تاسو راغلی او څونه کړاو څونه خپل ټایم هم خراب کو خو زیات زموږ ملګري دا سوچ کوي دا د پیسو دپاره نه د پیسو دپاره نه یا یو څوک وګوري یا نه دا یو بلا کار دی دا داسې کار دی چې زه وایم چې یاره په دنیا کې له دې نه ګران کار نشته که یو سړی وایي چې زه زمینداره کوم او زمینداره به هم زه کوم ځکه چې زمینداره ما کړې ده زه ترې خبر یم بلا غر دې په شا کړی دی او الله دې کامیاب لره الله دې ودان لره والله دې ستاسو چینل نورم زما په ټپو زما په شعرونو باندې چې زما څومره مینوال ګوري الله دې وکړي چې دا تاسو د دې ځای نه ځان له ډېره مینه یوسئ خپلو ملګرو له مننه منتظر صاحب د پښتنو دې وخت کې تاسو ډېر پښتانه ګوري مسافر مو ګوري هغوی له لنډ شان پیغام ورکوي یا پروګرام راغونډوي اجازت پالو پیغام دغه دی چې نن سبا ده کومه بیماري چې راخوره شوې ده کومه
حالات چې زمونږ دي د مسلمانانو نه بلکې د ټولې دنیا الله دې د هر څه زمونږ نه د تکلیفونه دي زمونږ نه الله لرې کړي دغه ده چې د یو بل خیال ساتئ خپل تعاون به یو بل سره کوو څومره چې مزمرګري نه په سکرین باندې سو هر یو انسان اخلاص کوي الله م ګل رسول پښتانه یو زما لاړه پیغام دغه دی چې بس زړونه صفا ساتئ کینه او بغض مه لرئ هر څوک چې ورورولي کوئ مینه محبت کوئ په وړو وړو خبرو جنګونه مه کوئ بس دغه پیغام دی زما ټول عمر له به دغه تاسو په سندرو کې مه اورئ ملګرو وخت اجازت نه راکوي ګینې زړه مو غواړي چې منتظر صاحب سره بلها خبرې کړو بلها سندرې ته هم واورو خو پروګرام به د منتظر صاحب په ټپو باندې راغونډو تر هغې دمه چې چېرته یې تاسو ښاد اباد او بریالي اوسئ او دا ټپې موږ سره واورئ دا ستاسو ټولو په نوم باندې او ته چې د دې کوڅې نه لاړې نو او ټوټې ټوټې زړه به د چا کوڅې لوړم ټوټې ټوټې زړه به د چا کوڅې لوړم او چې پښتنه وي سر به سپین کې وایې بعضې قمقله مسافر یار هېروي بعضې قمقله مسافر یار هېروي مسافر ټول کلی ته راغلل وایې او زما د یار کډه ورستی دره بشیره زما د یار کډه ورستی دره بشیره نن خو مې ډېر یادېږي یارانو او خدای دې ناڅاپه چرته راولم یاره خدای دې ناڅاپه چرته راولم یاره اسمان په ستورو ښایسته ښکاري وایې او د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو